ملي تلویزیون سره مرکه کې د ولسمشر غني مهمې خبرې دا چې څنګه اوسئ وویل مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو اورېدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني تېره شپه ملي تلویزیون سره مرکه درلوده. ولسمشر په دغه خپرونه کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وپوښتل شو چې ځینې موضوعات او پوښتنې خورا ننګونکې وې چې موږ به یې نچوړ وړاندې کړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د ځینو کړیو له لوري په ار کې د محاصره غلطه ادعا ده. غني وایي چې دی کوم احمق نه دی او څوک یې نشي محاصره کولی. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو هم ډېر وغږېده. ولسمشر غني وویل چې د دغه خبرو د بین الافغاني مذاکراتو اړخ به ډېر ژر په قطر کې پیل شي. هغه د دغه خبرو تر پیل مخکې د راتلونکي یکشنبې ورځې 5,000 تنو ته د خوشي کېدونکو طالب بندیانو د شمېر رسېدو ژمنه وکړه. د ولسمشر په خبره دغه بندیان به خوشي او هم به طالبانو سره د بندي افغان سرتېرو پر خلاصون ټینګار کیږي. ښاغلي غني وویل چې د سولې په اړه پر پراخې نړیوالې اجماع کار کوي څو ګڼ هېوادونه پکې داخل وي او د دې پروسې له بریالیتوب وروسته هېواد ته د میلیونونه کډوالو د ستنولو ترڅنګ په نورو برخو کې افغانستان سره مرستې وکړي. هغه د سولې لپاره د امریکایي استازي زلمي خلیلزاد پر نیت د تبصرې پر وخت وویل چې د طالبانو سره د نوموړي د هوکړې د کامیابۍ او ناکامۍ په اړه قضاوت اوس نشي کولی. د ده په خبره خلیلزاد له نږدې 50 کلونو راهیسې ورسره شخصي ملګرتیا لري خو په رسمي او هېوادنیو مسایلو کې نه شخصي دوستي او نه شخصي خوابدۍ ورته ځای لري. ولسمشر غني په یو ډول ومنله چې د خلیلزاد په اړه منفي معلومات ورسیږي خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ملي ګټې ورته مهمې دي او د هغوی په رڼا کې به له هر چا سره مخ ته ځي. هغه روښانه کړه چې طالبانو سره سوله په هیڅ ډول هغې ډلې ته د حکومت او امنیتي ځواکونو د تسلیمۍ په معنا نه ده. ښاغلي غني له افغانستانه د امریکایي سرتېرو د وتو اوازو ته په اشارې وویل چې که خبره د سرتېرو وتل وي دا ستونزمنه نه بلکې اسانه کار دی. د ده په خبره 2 کاله مخکې ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیک کې لیکلي وو چې که خپل ځواکونه باسي نو بسم الله دې وکړي. دغه راز افغان ولسمشر په دې مناظره کې یو ځل بیا د موقت او سرپرست حکومت په نوم د نوو حکومتونو احتمالي راتګ بې بنسټه اوازه وګڼله. دغه راز ولسمشر غني له نړیوال بانک څخه د کورونا ضد پورونو د اخیستو د پلان په اړه د حکومت له طرحې دفاع وکړه. ده وویل چې که دا پورونه ترلاسه نه کړي د عوایدو کمېدو ته په کتو کېدای شي مامورین بې معاشه پاتې شي. د ولسمشر په وینا د افغانستان له زیرمه کړو پیسو په کورونا ضد مبارزه کې ځکه کار نه اخلي چې د پیسو ارزښت یې ټیټ نشي او اقتصاد ته زیان ونه رسیږي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.